تازه او بد خبر اخر هم محمد نبی لفظي شخړه د ګلبدین نایب سره وکړه دا چې سی ورته ویلي دی ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغان لوبډلې تجربه کار آلراونډر محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه یو پوسټ کړی دی چې عزت او ذلت ورکوونکی یوازې الله دی هغه لیکلي وتعز من تشاء وتذل من تشاء او دغه ژباړې هم ورسره لیکلې ده چې عزت او ذلت ورکوونکی یوازې الله دی نوموړي دا پوسټ وروسته له هغې کړی چې 13 ورځ ګلبدین نایب په یوه لایف ویډیو کې وویل چې اصغر نبی او راشد خاینین دي او دوی خپله ډله جوړه کړې ده چې عاطف مشعل مشر دی او په نړیوال جام کې د افغانستان په نوم رشخند وهلی دی له دغه ویډیو وروسته نن محمد نبی چې اوس مهال په بنګلادیش کې دی او هلته د بنګلادیش تجارتي لیګ کې د رنګپور رینجرز لوبډلې مشري هم په غاړه لري چې په لومړۍ لوبه کې شرموونکې ماتې وخوړه خو د محمد نبی یاد پوسټ ته لاندې په زرګونه کمنټونه شوي دي او خلکو پر هغه سختې نیوکې کړي دي د عبدالبصیر سباون په نوم یو کس ورته لیکلي دي چې که لوی غواړې د خاورو په مثال شه کرکټ زموږ خوشحالي لوبه له بده مرغه چې ستاسې بې اتفاقۍ زموږ دا خوشحالي په سیم لاهو کړه الله هر چاته یو چانس ورکوي تاسې له دې چانس سمه ګټه پورته نه کړه ستاسې عزت په اتفاق کړی او بې اتفاقۍ مو د ضلالت کندې ته غورځوي دا دې ته ورته او تر دې ډېر سخت کمنټونه هم د هغه په دغه پوسټ باندې شوي دي خو ډېری خلکو پر هغه سختې نیوکې کړي دي تر دې مهاله پورې چې دغه پوسټ 4 ساعته مخکې شوی دی 15000 نه زیاتو کسانو پرې کمنټونه کړي دي همدارنګه بیا ګلبدین نایب هم د خپل پیج څخه پوسټ کړی دی او هغه لیکلي دي چې بېشکه عزت ورکوونکي او ذلت ورکوونکي دواړه الله پاک سره دي نو دوستانو تاسو دغه د دواړو لوبغاړو دې پوسټ ته په کوم نظر ګورئ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په امان